السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسېږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي. د نن ورځ د لوست لپاره مو هم په خپلو کورونو کې چمتوالی نیولی وي. ګرانو زده کوونکو، باید کتابچه او قلم له ځانه سره ولرئ. راځو تېر لوست په لنډو ټکو کې یو ځل تاسو ته تکراروم تر څو ستاسو بیا هم ښه زده شي. څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د کیمیاوي تعاملونو ډولونه ولوستل او ومو ویل چې کیمیاوي تعاملونه په مختلفو طبقه بندیو ویشل شوي دي چې په عمومي ډول په 5 لویو ډولونو ویشل شوي دي چې یو یې ترکیبي یا جمعي تعاملونه، دوهم یې تجزیوي یا تعاملونه دي، او دریم یې ساده تعویضي تعاملونه، او څلورم یې دوهګوني یا ډبل تعویضي تعاملونه، او پنځم یې هم د سون تعاملونه دي. ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو بیا د بلې طبقه بندي په اساس باندې په 7 ډولونو وویشل چې هر یو ډول یې په 2 او 3 نورو ډولونو ویشل کېدلو، او همدارنګه مو ساده تعویضي تعامل تعریف کړ چې هغه تعامل ته ویل کېږي چې په هغې کې یو عنصر اتومونه په یو مرکب کې د بل عنصر د اتومونو ځای ونیسي او یا یې ځای اشغال کړي، چې عمومي بڼې مې هم ولوستې او همدارنګه د هغوی مثالونه مو هم ذکر کړل، لکه کلورین چې په پوتاشیم بروماید مالګې سره تعامل وکړي او د پوتاشیم بروماید په مالګې کې د برومین ځای نیسي، پوتاشیم کلوراید مالګه او برومین ورڅخه حاصلیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د 103 اتیایمې او 115 اتیایمې صفحې کړنې او یا فعالیتونه وو. په دې هیله چې تاسو اجرا کړي وي. آفرین، ډېر ښه چې کورنۍ دنده مو هم اجرا کړې ده. نو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو بیا هم د 10م ټولګي د کیمیا مضمون د 9 څپرکي موضوع ده، دوهګونی یعنې ډبل تعویضي تعامل. ګرانو زده کوونکو، زموږ موخې په دغه لوست کې دا دي تر څو تاسو د دې لوست تر پای پورې تاسو ګران زده کوونکي د دوهګوني تعویضي تعامل وپېژنئ او همدارنګه دوهګونی تعویضي تعامل زده کړئ او له هغې څخه ګټه واخلئ. پاڼه 115 اتیایمه او لوست مو 63 لوست ده. ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو د دوهګوني تعویضي تعامل تعریف ته. او لکه څرنګه چې له نوم څخه معلومیږي، دوهګونی تعویضي تعامل یا ډبل تعویضي تعامل هغه تعویضي تعامل دی چې په هغې کې د یو عنصر اتومونه راځي د دوهم مرکب د یو عنصر پر ځای پر ځای کېږي، او د دوهم مرکب د اتومونه راځي د لومړي مرکب د اتومونو پر ځای پر ځای کېږي یا د هغې ځای اشغالوي. یعنی په ساده تعویضي تعامل کې د یو عنصر اتومونه په یو مرکب کې د بل عنصر د اتومونو په ځای یې ځای نیولو او یا د هغې ځای اشغالولو، او په دوهګوني تعویضي تعامل کې د دوهم مرکب د اتومونه هم د لومړني مرکب د اتومونو ځای اشغالوي. ګرانو زده کوونکو، که چېرته چې په د دې په پایله کې یا غیر منحلې مالګې جوړیږي او لاسته راځي، او یا هم مواد د ګاز په حالت او په دې ډولونو باندې لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، راځو که چېرته موږ تاسو شکلي معادله یې وګورو، نو شکلي معادله یې په دې ډول لیکلی شو چې د دوهګوني تعویضي تعامل شکلي معادله که چېرته ولیکو، دا یو مرکب دی. که چېرته دا مرکب دی دوهم مرکب سره تعامل وکړي چې دا هم د دوهم مرکب اتومونه او مالیکولونه دي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ګورو چې په دې برخه کې دوهګونی تعویضي تعامل سرته رسیږي. یعنی دا برخه یا هر اتوم چې دا راځي د دوهم مرکب د اتوم ځای نیسي، او دوهم مرکب اتوم راځي د لومړني مرکب د اتوم ځای اشغالوي، چې په پایله کې ګرانو زده کوونکو دا هر عنصر چې دا په خپل ځای پر د دوهم عنصر پر ځای دا دوهم عنصر ځای نیولی او جمع د
د دغه دوهم عنصر پر ځای باندې همدغه د لومړني مرکب عنصر او همغه خپل عنصر یې ځای اشغال کړی ده، چې دا یوه ساده او شکلي بیلګه وه. ګرانو زده کوونکو، که چېرته موږ تاسو د دوه ګونې تعامل عمومي بڼې ته ځیر شو، نو د دوه ګونې تعامل عمومي بڼه په دې ډول لیکلی شو چې که چېرته A B یو مرکب وي او دا د C D دوهم مرکب سره یا موادو سره تعامل وکړي په پایله کې. ګرانو زده کوونکو، دوه ګونی تعویضي تعامل داسې ویلی شو چې A راځي د C ځای نیسي او C عنصر یا مواد راځي د A ځای اشغالوي. نو او ساده صرف تنها هغه تعویضي تعامل و چې یوه ماده د بلې ځای ونیسي، خو دوه ګونی هغه ده چې په هغې کې دوهمه ماده د لومړنۍ مادې ځای هم اشغال کړي یا یې ونیسي. نو AD یو مرکب جمع BC دوهم مرکب به لاسته راشي، AD او BC. ښه ګرانو زده کوونکو، که چېرته موږ تاسو د دوه ګوني یا ډبل تعویضي تعامل عمومي بڼې ته ځیر شو او د هغې مثالونه هم ولیکو، نو بیا موږ به تاسو کولی شو چې ډېر ښه ورباندې پوه شو. ګرانو زده کوونکو، که چېرته PB کلوراید یا د سربو کلوراید مالګه د لیتیم سلفیټ د مرکب سره تعامل وکړي، نو په پایله کې PB کلوراید PB یا د سربو کلوراید یوه مالګه ده چې د دې اوبلن محلول را اخلو د لیتیم سلفیټ چې دا دوهمه مالګه ده، د دې مرکب له اوبلن محلول سره تعامل ورکوو. نو ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو ښه ځیر واوسیږئ. لومړی په دې کې د کتیونونو ترمنځ هم تعویضي تعامل ترسره کیږي، یعنې د لیتیم کتیون او د سربو د کتیون یا مثبت ایون تعویض یا د ځای بدلول. او په همدې توګه ګرانو زده کوونکو، د انیونونو ترمنځ هم تعویض ترسره کیږي، یعنې داسې هم ویلی شو چې سربو د لیتیم ځای نیولی او لیتیم د سربو، او داسې هم ویلی شو چې کلورین د سلفیټ ځای نیولی او سلفیټ هم د کلورین. د انیون تعویض یا د منفي ایون تعویض، د انیون تعویض هم ورته ویلی شو. ګرانو زده کوونکو، نو موږ تاسو کله چې دا تعامل تر سرته ورسیږي، په پایله کې PB سلفیټ مالګه چې دا مالګه نه ده منحل په اوبو کې یا رسوب کوي او په جامد ډول په د لوښي په ښکتنۍ برخه کې رسوب کوي او کینی، او پاتې شو لیتیم کلوراید. لیتیم کلوراید مالګه په اوبو کې منحله مالګه ده، لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، که چېرته موږ تاسو ښه ځیر واوسیږو د دغه معادلې توزین ته، نو PB یا سرب په تعامل کوونکو موادو کې یو اتم، په محصول موادو کې هم یو اتم. کلورین په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتمه، دا دوه انډکس د کلورین ده، او په محصول موادو کې یو اتم چې یو اتم کم ده. او لیتیم په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتمه، په محصول موادو کې یو اتم چې یو اتم کم ده. سلفر په تعامل کوونکو موادو کې یو اتم، په محصول موادو کې هم یو اتم. اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې یو اتم، په محصول موادو کې هم یو اتم. نو د معادلې د توزین لپاره موږ تاسو د لیتیم کلوراید ضریب له یو څخه په دوه بدلوو. په همدې توګه ګرانو زده کوونکو، نه تنها د PB کلوراید یا د سربو د کلوراید او د لیتیم سلفیټ ترمنځ تعویضي تعامل سرته رسیږي چې په پایله کې PB سلفیټ او لیتیم کلوراید مالګې لاسته راځي، بلکې د که چېرته موږ تاسو نور مثالونه یې وګورو، نور مثالونه یې هم په همدې ډول شتون لري. که چېرته د جست بروماید مالګه د EG نایتریت یا د سپینو زرو د نایتریت یا د سلور نایتریت د مالګې سره یو ځای شي، په پایله کې جست نایتریت مالګه او EG بروماید مالګه لاسته راځي، چې دا هم یو تعویضي دوه ګونی تعویضي تعامل دی. ګرانو زده کوونکو، تاسو ښه ځیر واوسیږئ. د جست بروماید مالګه چې په اوبو کې منحل ده، اوبلن محلول یې را اخلو، هغه له EG نایتریت یا د سپینو زرو له نایتریت سره یو ځای کوو، چې دا هم یوه مالګه ده او اوبلن محلول
په ډول یعنې په اوبو کې حلیږي. نو کله مو چې دا دواړه سره یو ځای کړل په پایله کې ګرانو زده کوونکو ای جي راځي د زنک له کتیون سره ځای تبدیلوي او یا داسې هم ویلی شو چې برومین راځي د نایتریت له انیون سره هم ځای بدلوي. نو په پایله کې ګرانو زده کوونکو د دوی دواړو د تعامل څخه ای جي بروماید مالګه چې دا مالګه غیر منحل مالګه ده لاسته راځي او په اوبو کې نه حلیږي رسوب کوي او جمع جست نایتریت هم لاسته راځي چې جست نایتریت هغه مالګه ده چې په اوبو کې حلیږي یا په اوبلن محلول ډول. ښه ګرانو زده کوونکو نو د دغه دواړو د تعامل څخه د دې دواړو مالګو د تعامل څخه بیا هم دا پایله لاسته راځي چې دوه ګونی تعویضي تعامل سرته رسېدلی دی. جست په تعامل کوونکو موادو کې یو اتوم په محصول موادو کې هم یو اتوم او برومین په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتومه په محصول موادو کې یو اتوم کم ده. سپین زر یا ای جي په تعامل کوونکو موادو کې یو اتوم په محصول موادو کې هم یو اتوم. نایتروجن په تعامل کوونکو موادو کې یو اتوم په محصول موادو کې دوه اتومه. او په همدې توګه ګرانو زده کوونکو که چېرته زیر اوسیږو اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې 3 اتومه په محصول موادو کې دوه بدرو کې 6 اتومه. نو ګرانو زده کوونکو مونږ تاسو د دې معادله توزین نه ده. د معادلې د توزین کولو لپاره مونږ تاسو ګرانو زده کوونکو په تعامل کوونکو موادو کې ای جي نایتریت یا د سپینو زرو نایتریت ته 2 ضریب لیکو. ای جي 2 اتومه شوه په محصول موادو کې هم ورته 2 ضریب لیکو 2 اتومه. او برومین چې مخکې له مخکې څخه 2 اتومه و اوس 2 اتومه دی برابر شو. او همدارنګه نایتروجن 2 اتومه. نایتروجن په محصول موادو کې 2 اتومه. اکسیجن 2 په دریو کې ضربیږي 6 اتومه. دلته هم 2 په دریو کې 6 اتومه. جست په تعامل کوونکو موادو کې 1 اتوم په محصول موادو کې هم 1 اتوم ده چې معادله یې هم توزین شوه. په همدې توګه ګرانو زده کوونکو که چېرته مونږ تاسو دریم مثال ولیکو نو د باریم کلوراید مالګه چې د پوتاشیم کلوریت سره له مالګې سره یو ځای شي باریم کلوریت مالګه چې غیر منحل ده او پوتاشیم کلوراید مالګه چې منحل ده لاسته راځي. نو ګرانو زده کوونکو تاسو دې مثال ته هم ښه ځیر واوسئ. باریم کلوراید مالګه چې په اوبو کې منحله مالګه ده که چېرته دا مالګه د پوتاشیم کلوریت KClO3 چې دا هم په اوبو کې منحله مالګه دی او بلند محلول لري له دې سره تعامل وکړي. په پایله کې ګرانو زده کوونکو بیا هم د تیر په شان دوه ګونی تعویضي تعامل ترسره کیږي چې باریم راځي د کلورین د کتیون سره خپل ځای تعویض کوي او کلورین راځي د کلوریت له انیون سره دوه ګونی تعویضي تعامل سرته رسوي یا خپل ځای بدلوي. نو په پایله کې باریم کلوریت مالګه چې یوه غیر منحل مالګه ده او په اوبو کې نه حلیږي رسوب کوي لاسته راځي جمع پوتاشیم کلوراید مالګه چې په اوبو کې حلیږي اوبلن محلول جوړوي دا دوه مالګې لاسته راځي. بیا هم د تیر په شان ګرانو زده کوونکو که چېرته د معادلې توزین ته ځیر واوسیږو نو ګورو چې باریم په تعامل کوونکو موادو کې 1 اتوم په محصول موادو کې هم 1 اتوم. کلورین په تعامل کوونکو موادو کې 2 اتومه او 1 اتوم 3 اتومه په محصول موادو کې 2 اتومه دا ده او 1 اتوم 3 اتومه برابر ده. او پوتاشیم تعامل کوونکو موادو کې 1 اتوم په محصول موادو کې هم 1 اتوم. او اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې 3 اتومه په محصول موادو کې 2 په 3 کې 6 اتومه. نو بیا هم ګرانو زده کوونکو د تیر په شان باندې څه کوو د پوتاشیم ضریب ورته په 2 کې ضربوو د پوتاشیم کلوریت چې 2 په 3 کې 6 اتومه اکسیجن شو او دلته هم 6 اتومه دی. اوس پوتاشیم 2 اتومه شو دلته هم 2 ضریب ورته لیکو 2 اتومه
کلورین 2 اتومه او 2 اتومه 4 اتومه 2 اتومه کلورین او 2 اتومه 4 اتومه کلورین او باریم 1 اتوم باریم 1 اتوم. نو په پایله کې معادلې هم توزین شوې. ګرانو زده کوونکو نو موږ تاسو د دوهګوني تعویضي تعامل څخه زده کړل چې په دوهګوني تعویضي تعامل کې د لومړي مرکب یو اتوم د دوهم مرکب د یو اتوم ځای اشغالوي او پاتې دې نه وي چې د دوهم مرکب د اتوم ځي د همغه لومړي مرکب د اتوم ځای اشغالوي چې شکلي بڼه مو یې هم ولیکه او عمومي بڼه مو یې هم ولیکه او درې سمبولیکې معادلې کیمیاوي معادلې مو یې هم ولیکي چې هم د کتیون تعویض پکې ترسره کړي او هم د انیون تعویض پکې ترسره کړي او معادلې مو یې ولیکي. خو تاسو باید په یاد ولرئ ګران زده کوونکو چې د دوهګوني تعویضي تعامل په پایله کې یا غیر منحل مالګې لکه سربو سلفیټ یا د سلور بروماید یا د ایجي بروماید او باریم کلوریت داسې غیر منحل مالګې یا اوبه او یا هم ګاز مواد لاسته راځي. ښه ګرانو زده کوونکو نو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې لوست چې په لنډو ټکو کې بیا تاسو ته بیان کړ. ستاسو کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو به د پی بي کلوراید او لیتیم سلفیټ او همدارنګه د جست بروماید او ایجي نایتریت او د باریم کلوراید او پوتاشیم کلوریت معادلې بیا په خپلو کتابچو کې ولیکئ او توزین به یې کړئ. تر راتلونکي لوست پورې چې زه ستاسو بیا په خدمت کې حاضرېږم تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارم. الله مو مل شه.